د پاریس په زړه کې د کابل په یاد سندرې. افغانستان کې د موسیقۍ پر نغمو بندیز او د فرهنګیانو جلا وطنۍ ډېری افغان هنرمندان اړ کړي چې له هېواده بهر د هنر پالنه وکړي. د دغو هڅو په دوام یوشمېر فرهنګیانو او هنرمندانو د فرانسې په پلازمېنې پاریس کې د همسایه په نوم یو فرهنګي بنسټ جوړ او پرانېست. en collaboration avec le gouvernement du Tadjikistan. Personnellement, donc on peut donc abolir les frontières et essayer de présenter les choses. 2 کال وړاندې همایون د دې بنسټ د جوړولو په اړه ماته وویل او نن بریالي شو. موسیقي او کلتور سرحدونه نه پیژني او موږ غواړو د بیلابیلو پروګرامونو له لارې موسیقي او کلتور ته کار وکړو او په ځانګړي ډول غواړو راتلونکي کې د موسیقۍ د زده کړې برنامې جوړې کړو. په دغه ماښامني پروګرام کې پر موسیقۍ سربیره د انځورګرۍ او مینیاتورۍ آثار هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د همسایه بنسټ مسؤلان وایي د دغه فرهنګي بنسټ د جوړېدو موخه یې په تبعید کې د افغان هنرمندانو د انزوا مخنیوی او افغانستان کې د موسیقیارانو لاسنیوی دی. فقط غواړم دغه د فرهنګ له نګانه افغانستان معرفت وکړو او افغانستان په یو مثبت توګه خلکو ته وښیو او همچنان د افغانستان د هنرمندانو لاسنیوی وکړو او وکولی شو د هغوی غږ نړیوالو ته وښیو چې هغه ګوري یو هنرمند بدون د خپل هنر څخه هېڅ هم نه دی. افغاني نغمو ته د پاریسۍ نڅاګرې نڅا. د افغانستان د موسیقۍ رنګینیو فرانسوۍ لتا دومره لیواله کړې چې له تېرو 10 کلونو راهیسې افغاني نغمو ته په نڅا سره افغاني جامې، ګاڼې او کلتور نندارې ته وړاندې کوي.